نو د محرم دپاره خو محرم ته څو شپې پاته دي، نو پر رسېدو سره موږ د اهل تشیع مسیرانو سره امامانو سره موږ مجالس لرو، هغه خپل طرز العمل طریقه جوړوو او بار بار هم دوی ته انشاءالله اطمینان ورکړی ده، امنیت به انشاءالله خوندي او مجاهدین نه ستړېدونکي هلې ځلې کوي چې د دوی امنیت خوندي او محفوظ وي. ټولو علما کرامو څخه د موږ دا غوښتنه ده لکه څنګه چې د امارت پالیسي ده چې په هغو کې قومیت تعصب دا له وخته هر مسؤل دا فرمان او له شیخ صاحب څخه د امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه دي چې قومیت تعصب زبان پرستی دا له منځه یوړل سي. د هغو عمده لامل دا چې علما کرام دغه خلکو ته تبلیغونه وکړه او دغه تفرق چې مابین د خلکو کې د قومیت ته دا له منځه څخه د دوی په واسطه باندې دی چې دوی خلکو ته تبلیغ وکړه او خلکو په دې باندې پوه وو. له قومي مشرانو سره او د جماعتو له نمایندګانو سره موږ په ورځ کې یو، له هغو سره موږ خپله طریقه او طرز عمل جوړ کړی ده، نو د هغو امنیت انشاءالله خوندي ده، مجاهدین به شپه ورځ دوی خدمت. له خلکو څخه موږ بار بار په مجالسو کې دا غوښتنه کړې ده چې دوی له مجاهدینو سره هماهنګه وي. مجاهدینو خپل لمبران ورکړي دي، که کومه کیسه پیښیږي، تروریستي پیښه یي، جنایي پیښه یي، بله پیښه یي، د موږ لمبر شپه ورځ عیار دی، دوی له موږ سره هماهنګه وي او د موږ لمبر له ځان سره وساتي، له موږ سره د امنیت ساتلو کې همکاره واوسي. مسئولین محترم که با کمال ظفرمندی، با کمال روسفیدی، با کمال افتخار جهاد افغانستان را به پیروزی رساندند. بزرگترین امپراتوری زمان، فرعون زمانی که میگه انا ربکم الاعلی، یعنی آمریکا را شکست دادن. حالا دیگه نوبت آن رسیده که سر نفس خود مسلط باشند، سر هواهای نفسی خود مسلط باشند. پیامبر بزرگوار اسلام با صحابی و یاران خود وقتی از یک جنگ بسیار بزرگ برگشت کرد گفت مرحبا به کسانی که از جهاد اصغر برگشتن اما حالا باید آمادگی بگیرن برای جهاد اکبر. همه صحابه متحیر شدن این جهاد اکبر و بزرگتر کدامه؟ پیامبر بزرگوار اسلام فرمود جهاد بزرگتر جهاد تو با نفس تویه. الحمدلله جلسات امروز خیلی هم عالی بود، خیلی هم خوب بود و در روز گذشته هم شنیدیم که ولی صاحب محترم تمام علمای تشیع را در ولایت خواسته بود. جلسه بسیار خوبی بود، حتی از تمام مردم تشیع در گوشه و کنار غزنی که در مساجد ها است اطمینان داده بود با امنیت عام و تام از برادرای تشیع گرفته میشه، کدام هراس نداشته باشین و امروز هم مسئولین ما امی هدایت ها رو برای ما دادن، ما خوشنودیم. البته امروز مسئولین حوزه پنجم که مولوی محمد عمر بود برای مردم نوید داد که با یک فضای بسیار باز عاشورای خود بگیرن بدون کدام ترس و هراس. ما در خدمت مردم هستیم و شب و روز تلاش میکنیم که کدام خرچه وارد نشه و امنیت عامتان برای برادران میگیریم. این نوید ها را داد و نه تنها امروز، البته در طول که امارت اسلامی فعلا حاکم شده چندین جلسات، البته امروز خواست طرف مردم بوده، مردم خواستند و غیری چندین بار مردم در مساجد ها جمع کرده و از درباره سرقت و دزدی و بی‌امنیتی و با مردم شریک ساخته. ما خوشحال هستیم. موږ ان شاء الله الرحمن دغه څو کال دغه د نن خبره نه ده، د دې نه مخکې دغه اوه اته کاله کېږي چې مثال هزاره ورونه او تاجک ورونه او پښتانه ورونه شورا به مو یووله، خبره به مو یووله او ان شاء الله اوس هم په انتفاق کې وو، بیا به هم په انتفاق کوو چې هر کار یې موږ ورته آماده یو. موږ دا پیغام ده چې مخکیني مو ان شاء الله موږ سره همکاران وو، دي هغه د ظاهر دي، اوس هم سره همکاران یو. که کوم مشکل ولو موږ حاضر ولاړ یو، موږ ته مثال که کوم خدمت یې موږ هغه کولی شو. او ان شاء الله الرحمن هر څه ته موږ تیار ولاړ یو، مشکل موږ د پښتنو د هزارګانو په موږ باندې فرق نشته. سلام علیکم.